فردوس شینواري پوښتنه رالیږلې وایي د جمعې د ورځې د فرضو نه مخکې سنت او وروسته سنت 4 رکعات یې مخکې کړي، 4 بیا شاته کړي، بیا 2 ورپسې کړي دي. وایي دلته د لمانځه وختونه داسې وي چې د فجر اذان شاوخوا 2 بجې او 58 دقیقې کېږي. د آخرت مجبوریت مد نظر ونیسه، لمونځ مه قضا کوه. نو خو داسې ځای نه چې زه به یې پکې سجده وکړم. په لمونځ کولی شي، دا کې مسله شته. او پاکه خاوره هم نه چې تیمم پرې وکړم، په داسې حالت کې به لمونځ سره څه وکړم. نو دا به یې هسې د مانځه شکل به اختیار کړي، بیا به یې قضیې راوړي. وایي د حلال رزق او د فتنو څخه د بچ کېدو لپاره کومه دعا وکړي؟ 500 پیرې منځ کې لا حول ولا قوة الا بالله سل کړي، بیا درود شریف اخر کې. بله پوښتنه د ورور ده. وایي د خسر لاسونه ښکلول او چپ کول وایي شرعا جواز لري؟ خسر خو داسې لکه پلاکه داسې کوم اعمال ترسره کړي چې دغه اولاد چې د دې په نس کې دی چې دنیا ته راشي او نیک سالي. عقل مه غواړه، تعلیم غواړه رحمانه. تعلیمن د بختغورو غلامان. بخت د خلاصېدو لپاره دعا. وایي دا ونه د دوج چپه شوه او د ونې بیخ لاندې ولته جادو ښخ کړی و، هغه مې چې راویسته د ښځې به خلاص شو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په نننۍ خپرونه کې چې ستاسو پوښتنې موږ ته د وټساپ د لارې راغلي، موږ ځان سره راخیستې دي او د قدرمن شیخ صاحب را سره دی. ستاسې پوښتنې له محترم شیخ صاحب څخه مطرح کوم. شیخ صاحب بیا هم تاسو ته ښه راغلاست. مننه صاحب، مننه. شیخ صاحب یو ورور پوښتنه رالیږلې ده د المان نه. پوښتنه زه لولم، دا وایي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، زه په المان کې ژوند کوم. د لمانځه په اړه له ځینو عملي ستونزو سره مخ یم. په ځانګړي ډول د اوړي په موسم کې چې ورځې ډېرې اوږدې وي، نو د لمانځه د وختونو او د کار ترمنځ ستونزه په اوړي کې. وایي دلته د لمانځه وختونه داسې وي چې د فجر اذان شاوخوا 2 بجې او 58 دقیقې کېږي او لمر 5 بجې او 45 راخېږي. سهار دی د ماښام مغرب یې په 8 بجې او 40 دقیقې کېږي او تر 9 او 8 پورې وخت لري. د ماخوستن عشاء اذان د شپې 11 بجې 10 د پاسه کېږي تر 12 بجو پورې وخت لري او زه باید د شپې 3 بجې کار ته پاڅېږم. خبره دلته ده. نو مجبور یم چې ماښام 6 یا 7 بجې ویده شم، که نه؟ ځکه 6 بجې ویده شم او د ماښام اذان څو بجې کېږي شیخ صاحب؟ شل کم 9 بجې. ځکه هلته 3 بجې کار ته پاڅېږم، نو د ماښام او ماخوستن مونځ رانه پاتې کېږي او که ویښ پاتې شم نو کار او ورځنی ژوند مې ګډوډېږي. په دې حالت کې څه وکړم تر څو لمونځونه مې قضا نه شي؟ آیا که په شریعت کې داسې کومه اسانتیا شته یا داسې یو څه شته چې 2-3 لمونځونه چې کله خوب راویښ شم او ویښم؟ جناب سره صاحب خو د مانځه قضا ده که نه؟ نو دلته موږ او تاسې پیغمبر رسم حدیث پې موږ بیانوي که څوک د کار په وجه باندې مونځ قضا کړي، دا به په قیامت کې د فرعون او د هغه د وزیر حامان سره دوزخ ته داخلېږي. نو کوشش دې دا وکړي دا کار چې خو مجبور دی که نه؟ نو دا مجبوریت چې دا خو کم دی او د آخرت مجبوریت بیخي ډېر دی. د آخرت مجبوریت مد نظر ونیسه، لمونځ مه قضا کوه. بله پوښتنه د شیخ صاحب په کار ځای یا بازار کې لمونځ که نه؟ وایي که زه په بازار یا کار ځای کې وم او هلته د لمانځه وخت راشي نو خو داسې ځای نه چې زه به یې پکې سجده وکړم. آیا کولی شم لمونځ په ناسته یا یوازې د اشارې په سره لمونځ وکړی شم؟ په لمونځ کولی شي. دا کې مسله شته کتابونو کې الضرورات تبیح المحظورات. وایي ما د ډېرې ناچارۍ نه یار ته شا کړه، ناروا ضرورت په روا شي کولی شي چې هغه په اشاره باندې لمونځ وکړي په ناسته. درېیمه پوښتنه د ورور ته راځو، دا وایي چې اودس او د تیمم ستونزه. وایي ځینې وخت داسې حالت راشي چې نه د اودس کولو مناسب ځای او نه هم دومره وخت چې اودس وکړم او پاکه خاوره هم نه چې تیمم پرې وکړم. په داسې حالت کې لمونځ سره څه وکړم؟ آیا لمونځ وځنډوم؟ دا خو جناب سره صاحب دا فاقد الطهورین مسله ده چې نه اوبه شته نه د تیمم شی شته، دواړه شیونه نشته. نو دا به یې هسې د مانځه شکل به اختیار کړي، بیا به یې قضیې راوړي. ښه راځو جناب شیخ صاحب، نورې پوښتنې دي. د فردوس شینواري پوښتنه رالیږلې، وایي د جمعې د ورځې د فرضو نه مخکې سنت او وروسته سنت د دې فضیلت څومره دی او لزوم یې څومره دی؟ ځکه بعضې خلک بعض سنت نه کوي. دا سنت مؤکد دی، رسول الله مبارک کړي دی همیشه. 4 رکعات یې مخکې کړي، 4 بیا شاته کړي، بیا 2 ورپسې کړي دي او دا ټول په حدیثو کې شته دی او سنت مؤکد دی. ښه بله پوښتنه د دې ورو ماخوستن کله رانه سنتونه وایي که 1 رکعت پاتې شي، خو 2 رکعته سنت دی. وایي 1 رکعت که رانه پاتې شي او لمونځ خلاص کم، وایي دغه 1 رکعت سنت مې کړی، نو خو 1 رکعت خو مونځ نشته دی.
نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن صلاة البطیره خدای پیغمبر د یو رکعت مونږ نه منع کړی دی، یو رکعت مونږ نشته حدیث بیا نبي ته به سر نه نیت کوي سر نه بینت کې لازم النفل بشروعه. بله پوښتنه د ورور ده، وی د خسر لاسونه ښکلول او چپ کول وی شرعا جواز لري؟ شرعا د مشر مسلمان د عالم د سخر خو داسې لکه پلار که نه بالکل جواز لري، مشکل پکې نشته. محمد ادریس وایي چې محمد صدیق او میا انصاري په سعودي کې دي، دوی مسافر دي، وی د حلال رزق او د فتنو څخه د بچ کېدو لپاره کومه دعا وکړي؟ لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. ما څو برنامو کې ویلې ده، خو دوام پې کوئ، دوام هر مانځه پسې یو سل ښکارتې مې ویلی شي او ختم طریقې دا سل کرتې اول درود شریف 500 پیرې منځ کې لا حول ولا قوة الا بالله سل کرتې بیا درود شریف اخر کې فتنو د من بچي، رزق به پراخي، غمونه مصیبتونه مرضونه ټول دپاره دوا ده. دواء ل99 داء ادناها الهم. الله اکبر. حاجي صاحب محمد اشرف استرالیا نه دا پوښتنه را لګلې. پوښتنه دا ده، عجیبه پوښتنه هم ده شیخ صاحب. دې پوښتنه دا ده وایي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج ته تلل نو الله 50 منځونه ورکړل چې راځي لاره کې موسی علیه السلام ورته وایي ځکه هغه خو د بني اسرائیلو تجربه لرله چې هله بیا لاړ شه 5 کم او 5 کم. و الله خو عالم دی په دې پوه چې دا 5 منځونه اخر ورکوم یا د امت 50 منځونه نشي کولی، نو بیا موسی علیه السلام پکې ولې نبی علیه السلام ښکته پورته کو؟ موسی علیه السلام خو د هغه خپل هغه اجتهاد و، اجتهاد دا چې خپل زما امت دومره که نه لږ پر هغې نه شو کولی، ستا امت به ډېر څنګه وکړي؟ نو خداوند متعال د خپل حبیب هغه نازی یو خو بیا په خپل ملاقات کوي، ملاقات یې ورته یادېږي چې بیا راشي او بیا راشي. ځکه د معشوقې څومره چې ملاقات کې وایي مړېدل د وږې ګېډې مشکل نه دي، مړېدل د وږې ګېډې مشکل نه دي، مړېدل د وږو سترګو مشکل کار شي. خداوند متعال ته د خپل حبیب ملاقات ډېر یادېده چې بیا راشي او بیا ورله بیا سوال وکړي، بیا ځنې کم کوم بیا او سوال بیا هماغه مکمل. ډېره مننه. راځو بله یو پوښتنه د امریکې نه راغلې ده. د دوی پوښتنه خو دا ده شیخ صاحب وایي چې موټر 100,000 ډالر قیمت لري که نه، او په کښتونو باندې په 40,000 واخلي، همداسې یو کور 100,000 ډالر قیمت لري، په کښتونو په 40,000 واخلي، دا شریعت کې جواز لري؟ او خبره خو مخکې تاسو وکړه لږه اوږده غوندې هغه ته بیا راځو، هغه تقریبا یو بل صورت دی، دا بل صورت. نو دا کښتونو صورت خو دلته شته دی، په افغانستان کې شته دی، نو علماو جواز ورکړی دی، امارت اسلامي جواز نه، خو بیا دوی جواز نه ورکوي که نه، دا دغه اخلي دا نمرې او دوی پیسې بیا لږې لږې ورکوي اخر پوره شي. ښه شیخ صاحب راځو اوس هغه صورت ته راځو کوم چې په امریکا او کاناډا او په بعضې هیوادونو کې دي، او موږ ته څو ورونو او خویندو دا پوښتنه را لېږلې ده چې څومره چې دوی ما ته قصه کړې او ما هغه قصه زه وایم، که بیا پکې څه کمی ما کړی کولی شي ورونه بیا دا پوښتنه راولېږي. نو دوی داسې وایي چې په امریکا په دې هیوادونو کې چې یو څوک کور اخلي، نو مثال یو کس کور اخلي غواړي کور واخلي، هغه به ځي پراپرټي ډیلر ته چې زموږ وطن کې ورته رهنمایي معاملات پیل کېږي، هغه ته وایي زما کور په کار دی، هغې ته معلوم دی، هغه وایي چې د فلان کور دی، فلان راولي کور دی په څو دی؟ په 2,00,000 ډالر. بانکونه معلوم دي، بانک راځي د فلان د کور مالک ته 2,00,000 ډالر ورکوي، کاغذونه چې د کور اخلي وایي ته زه مخې ته دی ښه، دا کاغذونه راخلي ماته یې راکوي، ماته یې راکوي چې دا ستا شو بانک، دا کور ستا شو او دا 2,00,000 ډالر ماته کور په څو حساب وي؟ په 10,00,000 ډالر، او زه باید د میاشتې دې ته 3,000 4,000 هر څومره چې موافقه وشوه نو دا کور په 10 کاله یا 20 یا 30 کالو کې خلاصېږي. ما پوښتنه وکړه شیخ صاحب بعضې ملګرو نه، مال دا کور د بانک دی چې تاسو ته درکوي چې د میاشتې په 5,000 روپۍ راکړې، قیمت یې 10,00,000 شو؟ ویل نه، کور د شخص دی، بانک نه بانک بل چا نه اخیستی دی، لا دې ټیم کې داسې نه دی اخیستی چې هغه قبض کړي، قبض کړی سړی راوسته کور دی په څو دی؟ په 2,00,000. هلته 2,00,000 واخله ځه همدغه کور ماته راکړي، او قبض لا نه دی نه که نه، نو ماته یې راکړي او هغه اسناد ځان سره وساتي، په 10-20 کاله په قسطونو یې ورکوي. شرعاً وایي دا سود دی که اول خو دغه د عدم قبضیت معامله دا ناروا ده، ځکه چې کله مبیعه په لاس کې نه وي نو د هغې چې دی هغه چا څنګه ورکوې
ستا مو بیا ستا لاس ته نه ده راغلی خو دې وخت یې لاس ته غورځېږي د بانک نو چې کله وغورځي هغه بېله مسله ده بیا بانک چې دی چې بانک یې واخلي او بیا هغه په قیمته واخلي قیمته خرڅوي که نه نو که چېرته دا بانک دا کور په 2 لکه واغسته او بل چاله بیا دا بانک په کشتونو باندې ورکوي که دې کې د قرض معامله راشي که نه قرض معامله پرې راشي نو خو د خدای پیغمبر حدیث ته مبارک فرمایي چې کل قرض جر نفعا فهو ربا هر قرض چې ځان ته نفع راکش کوي هغه ربا ده سود دی که نه نو دې نه که ځان وساتي ښه به دی اولا غیر اولا خبرې ښه اولا خبره ده چې ځان ته وساتي ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي داسې وخت به زما په امت راشي کلهم یأکلون الربا ټول به سود خواره شي ومن لم یأکله اصابه من بخاره څوک که سود نه خوري د بخار د سود خو ورته ورسېږي دا بعضې معاملې داسې چې سود ته نږدې هغې نه ځان ساتل پکار دي دې نه باید ځان وساتي د دوی بله پوښتنه ده بخت د خلاصېدو دپاره دعا وایي عقل مه غواړه طالع غواړه رحمانه تعلیمان د بختورو غلامان دي بخت چې دی جناب سیرت صاحب دا بعضې ساحران جادوګر خلک چې دي خبیث خلک دا بخت بندوي دا که څوک تلاوت کولی سورت بقره دی وایي همیشه دی وایي سورت بقره چې وایي الله پاک دا سحر رد ختموي مورې د لور دپاره ویلی شي ولې نه شي ویلی دا کور کې چې ویل کېږي مطلب کې کور کې ویل کېږي کور کې هغه اثر نه کوي هغه سحر جادو اثر نه کوي سورت بقره چې دا لا یستطیعها البته له حدیث کې راځي ساحران طاقت نه لري خپله یو چا یو واقع ورله بیانوله چې یوه ښځه همداسې غوڼه عمرې غریبي تېر شو پېغله وه چا نه کوله او بیا یو عالم نه اورېدلی و چې سورت بقره وایه وایي ما سورت بقره ویله زمونږ په دې کور کې ونه وه وایي دا ونه نه دوج چپه شوه او د ونې بیخ لاندې ولته جادو ښخ کړی و هغه م چې راویسته د ښځې بخت خلاص شو هېڅ خلکو وکړه دا بعضې خبیثان شته بخت بندوي خو دې دپاره ښه علاج چې دی پیغمبر علیه السلام دا 2 سورتونه چې همیشه باید ووایي چې کله وده کېږي سار کې او ماښام کې 3 کرتې قل هو الله احد 3 کرتې قل اعوذ برب الفلق 3 کرتې قل اعوذ برب الناس دا دې وایي انشاءالله سحر او جادو پې اثر نه کوي او که سورت بقره ویله شوه نو دا خو بهترین شی دی ورس همیشه دی وایي تر څو چې دا سحر باطل شي بله پوښتنه ده د خور دا وایي چې د اولاد د اصلاح لپاره داسې دعا راته وښایي چې هر کله چې دا خور مونځ کوي او دا دعا وایي چې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دا هغې نه وروسته یو ځل دا دعا وایي ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما فرضو کې دې وایي سنتو کې دې وایي الله به اولاد نیک صالحه کړي د دې خور بله پوښتنه د شیخ صاحب دا وایي چې مخکې مې دعاګانې ویلې د سهار د سنتو او د فرضو په منځ کې چا راته وویل چې دا په شریعت کې ناروا دي چې د سهار د سنتو او فرضو په منځ کې به دعاګانې نه وایي موږ د خپلو مشایخو دا ښودلي چې سهار سنتو کوي یو ځل سورت فاتحه سهار سنت او فرض په منځ کې وایه دا شاه منصور بابا ډېر لوی عالم تېر شوی دی مشر شاه منصور بابا رحمت الله علیه هغه به موږ ته وایي چې رزق پراخه نه وي رزق نه مشکل لري دا آیات اوله وخت د درود شریف وایي 140 کرد دا آیات وایي الله به غیبي رزق ورکوي ومن یتق الله یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا وهدايات د سار سنت او فرض منځ کې یو سلوي کوي وای د مخلوق د احتیاج نه مخلاص است یعنی خبره برعکس ته دوی خور ته چا کړی ده هغه برعکس ځکه چې هغه ته چې ناروا ده بلکې فضیلت ډیر د دعاګانې دی وای ها بل پښتنه امدادي خور د شیخ صاحب مسافر دي پښتنې ډیر را لګي دا وایي که ښځه چیرته حامله وي داسې کوم اعمال ترسره کړي چې دغه اولاد چې دی په نس کې دی چې دنیا ته راشي او نیک صالح دعا خو درته ما وښوده ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما اللهم ربنا چې وی یو کړه دا دعا پسې وي کندوز نه پښتنه را لګلې امیر الرحمن وې د معدې زخم لرم دوا ډیر خورم کار نه کیږي شرعي کوم نسخه شته موږ ته شاه منصور بابا دا وظیفه ښودلې وه که څوک لا علاج امراض لري دا کلمه د سل کرتې په دې نیت وایي چې دا مرض مې الله جوړ کړي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمین لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمین سل ځل دی وایي په اوبو د دمه دا اوبه دسکي په ناره باندې الله به شفای کامله او عاجله ورکړي زازه صاحب غالبا له امریکا دا پښتنه را لګلې دا وایي که چېرته ښځې ته قرباني وکړم دا به بهتري او که صدقه دې ښځې ته ورکړم دا به بهتري نو که قرباني ورته وکړي او د هغې اجازه قرباني خو په هغې باندې چې د هغه ځان ته مستقل شخصیت دی هغه پیسې نه لري
چې پیسې لري خو په قرباني هم ورته کولی شي صدقه هم ورکولی شي مشکل نشته وی بهتر څه شی د قرباني وکړم که صدقه بهتر ده دا پیسې هغې ته ورکړه چې که بل کال یې په کار شي ښه هغې باندې خاص هم د قرباني نشته که غریبه ده که آخري پوښتنه شیخ صاحب د نننۍ خپرونې رحمت الله لودین وایي چې مخکې په دې باندې تاسو رڼا واچوله خو بیا به ګیلمن نه شي چې ما پوښتنه دې نه ده راخیستې وایي په قسطونو شی اخیستل څنګه دي انشاءالله چې مشکل به پکې نه وي قسطونو کې خبره نشته ډېره مننه جناب شیخ صاحب تاسو دې الله روغ جوړ خوشحال لري انشاءالله چې آینده کې بیا د لیدونکو پوښتنې هم به تاسو سره شریکوو او انشاءالله په نورو موضوعاتو به یو ځل بیا د خیر خپرونې کوو موږ انشاءالله خدمت کوو ورونه علما کرام که زموږ خبرې اوري موږ زر او زر کې کله غلط شي که نه دا انسان دی ضعیف دی ټول نه معذرت غواړو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وعلیکم السلام ډېره مننه مولوي صاحب قدرمن لیدونکو له تاسو هم مننه چې زموږ واتساپ شمېرې ته تاسو څه پوښتنې رالیږلې وي هغه مو درته راواخیستلې او ځواب مو کړی او الله دې وکړي چې ستاسو پرې قناعت وشي تر بیا ستاسو د سوالونو د راتګ په تمه ښې چارې